السلام علیکم ګرانو دوستانو د هیله تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ زه لطیف مهربان یم بیا هم له نوې ویډیو سره تر ټولو مخکې خو زه دا هیله کوم چې انشاءالله تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د کرونا نه به ډېر لرې وئ او له تاسو نه یو هیله کوم چې لطفا د خپل ځان د خپل فامیل د خپلو ملګرو ټولو خیال وساتئ چې خدای نخواسته څوک په کرونا باندې اخته نه شي کرونا ډېر جدي ونیسئ چې هیڅ څوک پرې اخته نه شي نو ډېر کرونا باره کې خبرې نه کول نن سبا ټول د اوازې او دا خبرونه د کرونا باره کې بیخي ټول ته تشویش ور خدای پاک د ټولو ساتي د کرونا نه نو له تاسو نه هیله کوم ګران ملګرو چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او خپل ملګري کره دعوت کړئ د ما چینل ته نو ما چینل کې ډېر زیات ویډیوګانې دي ډېر به تاسو ته ګټه ورسوي مختلف بخشونو کې دي تاسو کولی شئ له دې نه ګټه واخلئ او دا ویډیوګانې وګورئ ګرانو ملګرو ما ته ډېر ملګري میسج کوي چې ما ته یو داسې لار راوښیه تاسو چې هغه د لار نه زه ډېر په اسانه باندې وشم کولی پیسې پیدا کړمه نو اول خو ګورئ ګرانو ملګرو هېڅ کله هم پیسې په اسانه باندې نه پیدا کېږي سمه ده پیسې هېڅکله په اسانه نه پیدا کېږي داسې نه دی چې فرض کړه پیسې په یو ویب سایټ کې داسې پرتې وي او موږ تاسو ورشو هغه راواخلو که تاسو غواړئ پیسې پیدا کړئ او تاسو جدي وئ نو یعنې تاسو باور وکړئ د زرو لارو نه ډېرې لارې دي صحیح شو چې ما تاسو ته په ډېرو ویډیوګانو کې تاسو چې ما چینل ته راشئ دلته وګورئ تاسو لاندې ما ډېر زیات ویډیوګانې تاسو ته تشریح کړي زه چې څومره ما په درلودله یعنې ما هغومره تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړي دي چې هغه مختلف سایټونو سره دي مختلف لارې چارې دي صحیح ده چې تاسو که ما چینل ته راشئ هغه ویډیوګانې دقیق وګورئ پخواني ویډیوګانې مې وګورئ نوې ویډیوګانې وګورئ تاسو هغه باندې پوهېږئ نو څنګه چې ما په اول کې تاسو وویل ګرانو ملګرو آنلاین پیسې پیدا کول دومره مشکل هم نه دی فرض کړه که تاسو فکر وکړئ چې یعنې بیخي غره ته ختل دي او دا ناممکنه ده او هسې مشکل هم نه دی اما لږ کار لږ زحمت لږ وخت له تاسو نه غواړي سمه ده دا به تاسو ورکوئ له هغه نه بعد به څه کوئ تاسو پیسې پیدا کوئ شئ او ګورئ ډېر خلک په دې کې فکر کوي چې موږ که کار هم وکړو فرض کړه پیسې لاسته نشو راوړی افغانستان کې نو هر یو کار چې دی 100 قسمه طریقو نه کېږي په 100 لارو پرې راشئ یوازې دا لاره مه فکر مه کوئ چې زه یو بانک ته ولاړم هغه بانک ماته وویل چې تا پیسې نه راځي یوټیوب پیسې دې نه راځي موږ نور بند شو موږ ورته کښېنو چې دا خو نه کېږي نه بل بانک ته ورشئ بل بانک ته ورشئ زه په خپله بانکو کې پیسې رسوم ما په ای آی بي بانک کې ریسیو کړی دی ما په ای یو بي بانک کې پیسې لاسته راوړي دي ما په عزیزي بانک کې پیسې لاسته راوړي دي دغسې هر بانک ته ولاړ شئ هرې خوا ته ولاړ شئ منډه وکړئ هلې ځلې وکړئ حتما به تاسو لاسته راوړئ پیسې سمه ده نو دې نه چې د موضوع نه ونه وځو بعضې ملګرو چې ما څنګه په اول کې تاسو ویلي ما ته ویلې چې موږ ته داسې یو سایټ وښایه چې هغه نه موږ وشو کولی په اسانه باندې پیسې لاسته راوړو سمه ده نو اول کې ما تاسو ته څنګه ویلی چې پیسې په اسان لاسته نه راوړل کېږي پیسې ته به تاسو کار کوئ اوس کار څنګه دی ګورئ ډېرې ویډیوګانو کې ما تاسو ته ښودلي دي چې د پیسو ګټلو لارې یو او دوه نه دي په زرهاو لارې دي سمه ده چې مشهوره لارې ما تاسو ته عملي کار هم کړی دی درته ښودلی مې دی چې ویب سایټونه دي هغوی سره اکاونټونه سره جوړېدل دلته ګورئ ما یو سرچ وکړم تاسو ما ته دغه آنلاین پیسو ګټلو لار راښیي ګوره ما ته ویلې 40 easy ways to make money quickly وایي 40 هغه لارې چې تاسو په اسانه کولی شئ پیسې ورسره لاسته راوړئ ګورئ اول ګورئ no risk matched betting ګوره hands down the quickest way to make a lot of money well without breaking the law ښه دغه طریقه ده چې فرض کړه په افغانستان کې مونږ دې سره نشو لاسته راوړی پیسې ګورئ آنلاین سروس سره مونږ تاسو پیسې لاسته راوړی شو آنلاین سروس څنګه دی تاسو یو ویب سایټ ته ځئ هغې کې سروې کوئ هغوی تاسو نه یو پوښتنه کوي فرض کړه درته وایي چې د افغانستان څو ولایته دي هغه فرض کړه تاسو ورته 40 ولایت دا ما مثال درکړه دا سوالونه نه دي سوالونه کېدای شي بل قسم وي یا تاسو ته وایي چې دغه عکس څنګه دی تاسو به ورته هلته ریټینګ چې ورته وایي صحیح ده فیصدي به ورکوئ چې څنګه دی دغسې کارونه دي چې آنلاین سروس ډېر ویب سایټونه دي کړي ګوره paid for searching the web درېیمه ګوره paid for searching ګوره interested in earning cash for doing what you already do online this has to be one of the easiest methods of making money online without really any efforts or change in the behavior سمه ده ګوره this innovative idea by qme.com rewards you for searching in Google ګوره دلته تاسو ګوګل کې سرچ کوئ دې ویب سایټ د لارې نه څه کوي تاسو ته پیسې درکوي اما دا بیا دومره پیسې تاسو ته فرض کړه نه درکوي چې تاسو هغه نه ډېر استفاده وکړئ سمه ده اوس راځو بل بخش ته تاسو ګوره آنلاین مارکیټ ټریډینګ خو به تاسو دلته لیدلی وي دلته مې یو څو دانې شروع شول خو هغوی
بیا خلکو سره ډېر یعنې خلکو پیسې وخوړلې سکم غوندې و لکه غلط خلک ول سمه ده یو داسې ښه نوم یې و نه مې ما د یادوتی دی نور هم ول هغه یو اپلیکیشن یې و په نامه د MP4 که څه شاید داسې یو اپلیکیشن یې و هغه لاس به تاسو تجارت به هم کوو چې په سره زرو دغه تیلو دې شیانو کې تاسو پیسې بندولې سمه ده دغه کارونه دي نو تاسو سټارټ یور اون ویب سایټ تاسو خپل ویب سایټ هم کولی شئ جوړ کړئ که ویب سایټ جوړوي بیا دلته ما تاسو ته ویډیو هم دقیق دې باره کې درکړی دی چې څنګه بیا تاسو کولی شئ له ګوګل نه اډز واخلئ او د هغه لارې نه پیسې تاسو لاسته راوړئ سمه ده ویب سایټ ډېر ښه پیسې ورکوي که تاسو ویب سایټ جوړ کړئ او ویب سایټ کې واقعا تاسو ماهر یې نو هغه نه ډېر پیسې تاسو ګټئ چې تاسو ګوګل اډز سره تاسو بیا قرارداد غوندې کوئ ریویو ویب سایټس ان اپس فار کیش ګوره دلته به ویب سایټونه او اپلیکیشن تاسو ریویو کوئ صحیح شو هغه به راکوئ خپل ریټینګ او دا شیان ورکوئ نور وګورئ د ډیزني ورلډ سیکرټ ښه دا خو دلته نه کېږي ګو پیډ ټو سایټ ګیټ پیډ ټو سایټ سمه ګوره دغه نور وګورئ دا وګورئ بیکم ا ډیلیوري رایډر اور ډرایور دا خو خیر دلته اوس نه کېږي دا په خارج کې ډېر دا کارونه کېږي اوس دې شیان نه که موږ او تاسو تېر شو زه تاسو ته کوم ډېره مهمه او ډېره یو آسان لار در وښیم هغه دی د یوټیوب سمه ده یوټیوب تاسو وګورئ یوټیوب زه تاسو ته ولې وایم ګورئ یوټیوب په دنیا کې تر ټولو زیاتې پیسې چې ورکوي هغه یوټیوب ورکوي تر یوټیوب هیڅ ویب سایټ هیڅوک زیاتې پیسې نه درکوي اما یوټیوب که تاسو غواړئ کار وکړئ یوټیوب فعلا اوس خپل قوانین لري خپل یو رولز او ریګولیشن لري سمه ده چې هغه دی اول تاسو یوټیوب اکاونټ جوړوئ هغه به ایډسنس اکاونټ سره وصل کوئ دې باره کې که تاسو دا غواړئ مکمل پرې پوه شئ ما په خپل یوټیوب چینل کې دې ویډیو تاسو ته درښودلې ده تاسو کولی شئ هغه وګورئ هغه نه تاسو ټول معلومات خپل اخیستی شئ او زه درته یو وعده در کوم په دې کې تاسو هېڅکله فکر مه کوئ چې فرض کړه موږ به خپلې پیسې افغانستان کې لاسته راوړو که نه تاسو حتما پیسې لاسته راوړئ افغانستان کې اوس ډېرې بانکونه دي دلته موږ او تاسو کولی شو موږ او تاسو هغوی سره پیسې لاسته راوړو سمه ده نو تاسو د یوټیوب اکاونټ جوړ کړئ تاسو اول خبر درته کوم چې تاسو له خپل مغزونه کار واخلئ له خپل مغزو داسې کار واخلئ تاسو یو آیډیا پیدا کړئ فرض کړئ چې د ما ویډیوګانې به د څه باره کې وي سمه ده ایډیټینګ زده کوئ ایډیټینګ دونه مشکل کار نشته په 3-4 میاشتو کې ښه ایډیټر له تاسو نه جوړیږي پریمیر کې هم تاسو کولی شئ ایډیټینګ وکړئ بیا ډېر ډېر وړیا یا ډېر مفت ایډیټینګ سافټویر دي په ګوګل کې تاسو کولی شئ هغه هم ډاونلوډ کړئ نو تاسو څه وکړئ تاسو له یوټیوب سره اکاونټ جوړ کړئ 4 ساعته واچ ټایم ورته پوره کړئ 1000 سبسکرایبر ورته پوره کړئ دومره مشکله نه دي تاسو به څه کوئ له دې سره ډېر زیات پیسې به لاسته راوړلی شئ نو ګرانو ملګرو له تاسو نه هیله کوم چې تاسو پخپله وګرځئ ایډیټینګ زده کړئ هغه نه بعد یو سوژه یعنې یو آیډیا ځان ته پیدا کړئ چې فرض کړئ تاسو یوټیوب اکاونټ به د څه شي باره کې به هغه نه بعد به تاسو کولی شئ چې مخکې اوسئ خپل سمه ده ملګرو نو تاسو کار وکړئ زحمت وباسئ حتما تاسو پیسې لاسته راوړئ او انشاءالله په یو نه یو بانک افغانستان کې تاسو خپل پیسې لاسته راوړئ شئ دې ته ورخطا کېږم نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې نن ویډیو تاسو خوښه شوې په آخر کې بله تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان د فیسبوک صفحه مې لایک کړئ او په آخر کې تاسو کولی شئ خپل کامنټونه ماته راکړئ که تاسو کوم نوی شی یا کوم نوی ویب سایټ غواړئ د هغه باره کې معلومات لاسته راوړئ نو تاسو حتما ماته په کامنټ کې یا ماته فیسبوک کې میسج کړئ زه به تاسو ته حتما جواب درکوم نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول په خدای سپارم له کرونا نه ځان وساتئ ښه وخت ولرئ د خدای په امان